سلامونه تاسو ګورئ هم پښتون او زه یم وطنزیب یوسفزی او زه یم کومل شبیر. وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. سبا به صدر مملکت ته ولیکم چې قومي اسمبلی تحلیل کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف اعلان. وایي د IMF پروګرام په وجه ملک د دیوالیا کېدو نه بچ شوی. که ملک دیوالیا شوی نو موږ به تباکون صورتحال سره مخامخ شوي وو. په 14 میاشتې حکومت کې مې د شمسي توانایي د زیاتولو کوششونه وکړل. د وزیر اعظم شهباز شریف اسلام آباد کې کروندګرو ته د سولر ټیوب ورکولو دستور ته خطاب. وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د GHQ الوداعي دوره جنرال عاصم منیر د وزیر اعظم تود هرکلی کړی. وزیر اعظم د پرنسپل سټاف افسرانو سره ملاقات هم کړی. د ISPR وینا وايي وزیر اعظم ته ګارد اف انر هم وړاندې کړی شوی. وزیر اعظم د شهیدانو په یادګار د ګلونو ګېډۍ هم ایښوي. د دفاع وزیر خواجه آصف وایي الیکشن د یوې یا 2 میاشتو د ځنډ ښکار کېدی شي. د 9 اګست په ماښام به اسمبلی تحلیل کړي شي. بیا په 9 ورځو کې انتخابات کول ضروری دي. نواز شریف به انتخاباتو نه وړاندې ملک ته واپس راځي. د نگران وزیر اعظم په اړه بعد د وزیر اعظم شهباز شریف او اپوزیشن لیډر ملاقات سبا کیږي. د اپوزیشن لیډر په تحریري توګه خبر کړی شوی. د اپوزیشن لیډر راجا ریاض وايي سبا به د حکومت لخوا د نگران وزیر اعظم نومونه مخې ته راځي او زه به هم د خپل اړخ نه ځینې نومونه وړاندې کړم. د نگران وزیر اعظم لپاره وزیر اعظم ته مې د نه نامور کړی او نه مې تر اوسه څه مشوره کړې. کال 2023 د الیکشن کال نه دی. حلقه بندیانو کې تقریبا 4 میاشتې لګي. پاین کې درج دي چې په کال 2019 کې کم مردم شماري شوې ده پاغه انتخابات ممکن نه دي. د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله وینا وايي نگران حکومت آئینی تقاضې پوره کړي او حلقه بندیان دي جوړې کړي. توشخانه کیس کې د پاکستان تحریک انصاف د چیئرمین د 3 کاله قید سزا خلاف اسلام آباد های کورٹ کې اپیل داخل. د PTI د مشر وکیلانو خواجه حارث او بیرسټر گوهر های کورٹ کې اپیل دایر کړي. ضلعي عدالت فیصله د قانون خلاف ته های کورٹ د سیشن جج فیصله معطل کړي. د قید سزا د ختم کړي او هغه د خوشی کړی شي. په داخل کړی شوی درخواست کې وایي کچهری چیئرمین سره په جیل کې د وکیلانو په ذریعہ رابطه وشي نو هدایات به جاری ساتي. د مردم شمارې نتیجې په مئی میاشت کې راغلي. مشوره سنت دا برکت هم وی او جمهوریت هم دی. د PTI وایس چیئرمین شاه محمود قریشي وینا وايي فیصله د آئین او قانون لاندې کیږي. کم فیصله چې راځي نو موږ د چیلنج کولو اراده لرو. د لاهور ترهګرۍ ضد عدالت کې جلاو ګیراو کیس سماعت دوران د 9 او 10 مئی په شمول نورو شپږ مقدمو کې علیما خان، عظما خان، شاه محمود قریشي، فواد چودھری او اسد عمر په عبوري ضمانتونو کې توثیق کړي. عدالت لخوا پولیس نه ریکارډ هم طلب. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर रातलून के इंतखाबातों के भरपूर मुहिम चलवी और द बेनजीर भुट्टो निमगढ़ मिशन बा मुकम्मलवी. द वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कामी असम्बली तवेना वाइमू चर हम द इंतखाबातों ना यरीदल नयू इंतखाबातों लपारा हर वक्त तैयार यू.
راتلونکي انتخاباتو کې بعد د ټوپک بم او تشدد قوتونو ته ماتې ورکوو ځوانان دې د 9 مې په شان د پیښو نه ځان لرې وساتي. نواز شریف غواړي چې راتلونکي قیادت او فیصلې کولو عمل کې ځوانان مخ وړاندې راشي. د مسلم لیگ نو نائب صدر مریم نواز ویلي दाखिला वजीर राना सनाउल्ला इराक न तरलासा कड़ी कीमती तोहफे په توشخانه کې جمع کړي. دغه ډالې د عراق د کورنو چارو وزیر لخوا ورکړل شوی وو. رانا سناؤल्ला وايي دا تحفې د ملک او ولس امانت دی ځکه مې توشخانه کې جمع کړي دي. سیاست کې هر څه ممکن دي خو په راتلونکي عام انتخاباتو کې د پی ډی ایم ګوندونو سره د اتحاد هیڅ چانس ډېر کم دی. پی ټی آی پارلیمنټیرین سره هم د اتحاد امکان په نظر نه راځي ولې دوی اوس د تحریک انصاف سره د اتحاد خبرې کوي. د عوامي نیشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا صوبایي صدر ایمل ولی خان وینا وايي شفاف الیکشن کول د طاقتورو ادارو کار وي. د نگران حکومت پلاس کې سهم نه وي امید لرو چې الیکشن کې به مداخلت نه کیږي. हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के द पाकिस्तान रुम्बे कामयाबी कामी टीम द चीन लोबडले ता द यो په مقابله کې 2 ګولونو سره ماته ورکړې. कामी हॉकी टीम با سبا د ګروپ اخیری میچ خپل روایتي حریف بھارت سره لوبوي. په دغه مهم میچ کې د بریا په صورت با پاکستان د ایونت سیمی فائنل ته کوالیفای کړي. او راتلونکي سری رشتو ګنټو دوران په آزاد کشمیر، پوټوهار، بالای پنجاب او ګلګت بلتستان کې د باران امکان. د موسمیاتو محکمې پیشنګویي وايي د مراکند، مردان، بنو، پیښور، کرک، سوات، دیر او کرم په شمول د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو کې هم د تیزو هواګانو او پلوخ پلوخ سره د باران امکان دی. د ملک په پاتې سیمو کې به موسم ګرم او وچ. مهم خبرونه تاسو کتل. د خبرونو تفصیل یو لنډ نشان د مینه پس. اوس د خبرونو تفصیل. د بولټن آغاز کې اهم خبر شامل او وزیر اعظم شهباز شریف وايي سبا به صدر مملکت ته ولیکي چې قومي اسمبلی تحلیل کړي. هغه دا خبره نن اسلام آباد کې کروندګرو ته د سولر ټیوبویلونو ورکولو یو تقریب ته د خطاب په وخت وکړه. وزیر اعظم ویل چې د IMF پروګرام په وجه ملک د دیوالیا کېدو نه بچ شو او که ملک دیوالیا شوی نو موږ به تباکون صورتحال سره مخامخ شویو. هغه زیاته کړه چې که د IMF پروګرام نه وي شوی نو خلک به مشکلاتو سره مخ وو او حتی چې د دوایانو اغستو دپاره به هم لاینونه لګېدل. شهباز شریف ویل چې ملک ته د ارزانې بجلی ډیر ضرورت دی ځکه چې د ارزانې بجلی نه بغیر ملک ترقي نشي کولی. هغه زیاته کړه چې په خپل 14 میاشتې حکومت کې هغه د شمسي توانایي د زیاتولو دپاره ډیر کوششونه کړي دي. कल मैं हमारी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और इंशाअल्लाह हम जो आईनी तकाज़े पूरे करते हुए हम जो इक़्तिदार जो है वो एक आर्जी या इंटरिम हुकूमत के हवाले कर देंगे. कल मैंने उसकी तीसरी और अपने इस टन्योर की आखिरी मीटिंग की थी. पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का निज़ाम वो मार्ज़ वजूद में आ चुका है और उसके लिए पिछले 2-2.5 माह से दिन रात मेहनत हुई. हुकूमत की मशीनरी चाहे वो वफाक की है चाहे वो सूबों की है और इदारे उन्होंने मिलकर ये जामे निज़ाम वो वज़ा कर दिया है, वो अमली शक्ल इख्तियार कर ली है. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ د GHQ الوداعي دوره کړې ده. د SPR لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم شهباز شریف د GHQ ته په راتګ
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तोद हरकड़े खड़े दे। वज़ीर आज़म द दौरे पर वक्त प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान सरा मुलाकात हम खड़े दे। ISPR बयान की ज़िया तकड़े शुविदा चे वज़ीर आज़म ता गार्ड ऑफ ऑनर हम वड़ांदी कड़े शुवी। वज़ीर आज़म द शहीदानु पर यादगार द गुलनो गेडे हम इखौदली दी। पदी मौका वज़ीर आज़म शहीदानु ता खिराजी तहसीन हम पेश खड़े दे और वही दी चे सबाबा जमंग हुकूमत ख़त्म शे और दाइन और कानून लांदे बा हुकूमत निगरान हुकूमत ता हवाले करो। पाकिस्तान द मुश्किल हालातों ने बाहर शवे दे और डेर जर्द च पाकिस्तान बद कर्ज अगस्तोना हम खलास शे। दिफा वज़ीर ख्वाजा आसिफ ओवैली दी च क़ौमी असम्बली बाद 9 अगस्त दशपे मा तकड़शी। वज़ीर दिफा यो गैर मुल्की टीवी तवेली द कौमी असम्बली द मातवल उरुस्तो पदरे मियाश्तों के इंतखाबाल को ज़रूरी दी। ख्वाजा आसिफ ज़िया तकड़ा के देश इंतखाबातों के द 2 मियाश्तों ताखीर उशी। हगा वेल द आइन तरमखा द कौमी असम्बली द मातुल उरुस्तो पदरे मियाश्तों के इंतखाबात को ज़रूरी दी और द 2 मियाश्तों न ज़्यादा ताखीर के दे नशी। पयवदवे में मरका की द दिफा वज़ीर वेल नवाज शरीफ बा इंतखाबात उड़ान मुल्क ता वापस राजी। He has a right to appeal. Actually, he has 2 layers of appeal. One, the High Court of Islamabad, and other the Supreme Court of Pakistan. So his rights are intact. He can use these rights of appeal twice. If he's not satisfied with the verdict of High Court in Islamabad, he can go to the Supreme Court. Whereas when he imprisoned leader of opposition then, Nawaz Sharif, former Prime Minister and my leader, there was no right of appeal. It was done by Supreme Court and he was never given a right of appeal. द निगरान वज़ीर आज़म पाड़ाबाद वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर तरमेंस मुलाकात सबा की। द ज़रियो तरमख अपोजिशन लीडर राजा रियाज पर तहरीरी तोगा खबर कल शवे दे। द अपोजिशन लीडर राजा रियाज हम मुलाकात पर अड़ावई लीदी चे सबाब द हुकूमत लखवा निगरान वज़ीर आज़म नमूना मखतराजी और जब हम दखपल अड़खनाजीनी नमूना उड़ान दिकड़म हगा ज़्यादा कड़ीदा ची द निगरान वज़ीर आज़म लपारा वज़ीर आज़म तमे न नामोर कड़ीदा और न मितरोसा सा मशवरा कड़ीदा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वाई 2023 काल दे इंतखाबातों काल न दे। द वज़ीर दाखिला बयान नौजदार शकुना कविशवी चे आम इंतखाबात बा पखपल वक्त तो नशी। द कौमी असम्बली 15 कलना मुदा द अगस्त पर 12 पूरा की खु वज़ीर आज़म वेली चे असम्बली बाद अगस्त पर 9 मात तकड़ी के कौमी असम्बली वक्त नमक के मातशीन ब्या द आइन मुताबिक इंतखाबात पर 3 मियाश्तों के कवल लाजिम दी। खुद राना सनाउल्लाह बयान खाई चे इंतखाबात बाद 3 मियाश्तों की उनशी। वज़ीर दाखिला या टेलीविजनी मरका की वेल इंतखाबात बाद 9 मरदमशुमारे पर बुनियाद केगी पर 9 मरदमशुमारे द इंतखाबात कुल मतलब दा दे च 9 हल्काबंदी बाद जुड़ेगी और देसरा इंतखाबात मुलतवी की देशी। द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी वाई दागा पार्टी बाद रारवारो इंतखाबात लपारा भरपूर मुहिम चलवी। क़ौमी असम्बली के पखपलो खबरों की हगा ओवेलची पीपल्स पार्टी बाद बेनज़ीर भुट्टो निमगड़े मुहिम सर तरसवी हगा ज़िया तकड़ीदा चिमंग द इंतखाबात ना नवीरीगो बल्कि हर वक्त इंतखाबात तैयारी। हमें ऐसा एक अपोजिशन का जमात मिला जहां जिनको ना जमहूरियत का फिक्र था, ना आइन का फिक्र था, ना पार्लियामान का फिक्र था, ना मुल्क का फिक्र था, ना अपना जमात अपने कारकुनों का फिक्र। और उन्होंने ऑपोजिशन की सियासत करते हुए वो रेड लाइंस क्रॉस किए जो पाकिस्तान की तारीख में क्रॉस नहीं हुए। जब किसी वजीर आजम को तख्तेदार पे चढ़ाया गया, शहीद किया गया, तो तब भी इस किस्म की सियासत नहीं किया गया। हमारा जो ऑपोजिशन है वो कोई सबक नहीं सीख रहे और उनका सियासत का अंदाज, सियासत का तरीकाकार आज भी वही है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। जब आप सियासत को मुखालफत से आगे दुश्मनी तक लेके जाते हो और वो भी फिर जाती दुश्मनी पे लेके जाते हो, तो उसका नुकसान रियासत को होता है, सियासत को होता है, जमहूरियत का होता है और हम सब का होता है।
د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز وايي راتلونکي انتخاباتو کې بعد د ټوپک بم او تشدد قوتونو ته ماتې ورکوي. په خپل یو بیان کې هغه ویل چې نواز شریف غواړي چې راتلونکي قیادت او فیصلې کولو عمل کې ځوانان وړاندې راشي. هغه زیاته کړه ځوانان دې د 9 مې په شان د پیښو نه ځان لرې وساتي. توشخانہ کیس کې د پی ټی آئی د چیئرمین د 3 کاله قید سزا خلاف اسلام آباد های کورټ کې اپیل داخل کړی شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف د مشر وکیلانو خواجه حارث او بیرسټر گوهر د 9 په ورځ های کورټ کې اپیل دایر کړو. درخواست کې ویل شوی چې ضلعي عدالت فیصله د قانون خلاف ته های کورټ د سیشن جج د فیصلې معطل کولو د قید سزا ختمولو او د تحریک انصاف د مشر د خوشي کولو اپیل شوی دی. د اگست په 5مه سیشن جج همایون دلاور د پاکستان تحریک انصاف په مشرتا د 3 کالو قید او 1 لک روپو د جرمانې سزا ووروله. فیصله کې ویل شوی وو چې د پی ټی آئی مشر الیکشن کمیشن ته د اساسو په اړه دروغ بیان ورکړی وو. د چیئرمین پی ټی آئی سزا خلاف اپیل سبا سماعت لپاره مقرر کړی شوی. چیف جسټس عامر فاروق او جسټس طارق محمود جهانگیر باندې مشتمل بینچ په د کیس سماعت کوي. وفاقي تحقیقاتي ادارې د تحریک انصاف د مشر وکیل نعیم حیدر پنجوتا نیولې دی. د سرچینو تر مخه نعیم حیدر پنجوتا د تحقیقاتو لپاره اف آئی اے هډ کوارټر ته تللی. اف آئی اے نن هغه د پی ټی آئی چیئرمین خلاف د توشخانه کیس اوریدونکي جج همایون دلاور د سوشل میډیا پوسټ په اړه د تحقیقاتو لپاره بللی و. د تحریک انصاف وکیل شیر افضل مروت د نعیم حیدر پنجوتا د گرفتاری تصدیق کړی دی. د وکیل شیر افضل مروت په وینا دا واضح نه ده چې نعیم پنجوتا په رسمي ډول نیول شوی او که نه. د پی ټی آئی وایس چیئرمین شاه محمود قریشي ویلي دي چې کچرې چیئرمین سره په جیل کې د وکیلانو په ذریعہ رابطه وشي نو هدایات به جاری وساتي. لاهور کې میډیا سره د خبرو اترو دوران شاه محمود قریشي ویلي دي چې د مردم شمارې نتیجې په مې میاشت کې راغلي دي. مشوره سنت ته برکت هم وي او جمهوریت هم دی. فیصلې د آئین او قانون لاندې کیږي. کوم فیصله چې راځي نو موږ د چیلنج کولو اراده لرو. پاکستان تحریک انصاف وایس چیئرمین زیاته کړې ده چې کچرې ملک د سیاسي او معاشي بحران نه بهر کول وي نو یوازینۍ لار یې انتخابات کول دي. جو اس کے رزلٹس ہیں وہ مئی میں آ چکے تھے. پی ڈی ایم سرکار کے پاس سینسس کے نتائج پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے مرتب کر کے مئی میں ان کے حوالے کر دیے تو اجلاس کیوں نہ بلایا گیا؟ اجلاس فوری بلایا جا سکتا تھا. آئین کی آرٹیکل 224 کے تحت انتخابات بھی ہو سکتے تھے اور حلقے بندی کی جو ذمہ داری نئے سینسس کے بعد الیکشن کمیشن کو سونپی گئی وہ بھی کی جا سکتی تھی. ایسا کیوں نہ ہوا؟ یہ کوئی الیکشن کو ڈیلے کرنے کی حکمت عملی تو نہ ہے. بریټن کې نور خبرونه هم لرو خو وخت شو د لنډې شان د می هم پښتو ونسره اوسئ. بلیټن کې وری بیا هرکلی. اوس خبر شامل وزیر اعظم خبريالانو او فنکارانو لپاره د هیلث انشورنس کارت پاکستان کوډ اجرا وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف د 9 په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو، میډیا ورکرز، فنکارانو او ټیکنیکل ریسورسز لپاره د هیلث انشورنس کارت پاکستان کوډ موبایل اپ او ویب سایټ اجرا کړي. په دې موقع وزیر اعظم سره د اطلاعات او وفاقي وزیره مریم اورنګزیب او د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ هم موجود وو. خبريالانو، فنکارانو، میډیا ورکرز او ټیکنیکل ریسورسز لپاره هیلث کارت هم جاری کړی شوی. د وی اف یو جے صدر افضل بٹ او د وی اف یو جے دستور صدر حاجی انور رضا ته د وزیر اعظم لخوا هیلث کارت ورکړی شو. د هیلث انشورنس کارت د لاندې با په ټول هیواد کې په 1200 روغتونونو کې د کال 15 لک روپۍ کارپوریټ انشورنس څخه خبريالان، میډیا ورکرز، فنکاران او ټیکنیکل ریسورسز د نړیوال معیار روغتیا سہولتونو څخه استفاده کولی شي. د پاکستان کوډ ویب سایټ او موبایل اپ د لارې با ججان، وکیلان، قانوني پوهان، د قانون زده کوونکي، حکومتي اهلکار او عام وګړي وفاقي قوانینو ته ورسیږي. सहाफ़ी भाई और मैंने जो अपनी फ़र्ज़ की अदायगी में, लाइन ऑफ ड्यूटी में, अगर वो खुदा न खास्ता वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं
तो उनके लिए हमने ये स्पेशल फंड उसके लिए उसके क़याम का आज मैं ऐलान कर रहा हूँ। खुदा न खास्ता किसी से ऐसा हादसा पेश आता है और वो जान से हाथ धो बैठता है तो उनको 40 लाख रुपया इस PM फंड से उनको अदायगी होगी। कोई तनकीद की हो, कोई मेहरबानी की हो, मैं आप सबको गवाह बनाकर कहता हूँ कि आज तक मैंने कभी ना किसी से गिला किया। ये आपका फ़र्ज़ है, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप अदा करें। क्रिटिसिज्म अगर फैक्ट्स पर हो तो उससे बहुत मदद मिलती है, वो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट से भी ज़्यादा मुफीद होती है, और अगर वो हक़ाइक़ से हट कर हो तो फिर उससे बिगाड़ पैदा होता है। नन सरकार इस्लामाबाद की द क़ौमी वदी द मरकज़ प्रानस्त शवी च मकसद ये मुल्क द इक़्तिसादी तरक्की द इक़्तिसादी निज़ाम द जदीदियत और सोकाले पलारा चवल दी। दे मरकज़ द इफ्तिताह पर वक्त पखपल खबरों के द मनसूबा बंदे और तरक्की वज़ीर एहसन इकबाल वेल दा मरकज़ पर द मनसूबा बंदे पर वजारत की मौजूद हुई और दबा पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के प्रानिस्तलिशी हक़ ज़्यादा तकड़ा दे मरकज़ पर जरिया बाद मरबूती तरक्की द पारा हुकूमत और सनती और तालीमी इदारों तरमें द हमगज़े पैदा कुलो कोशिश उकड़ीशी। एहसन इकबाल वेल दे मरकज़ों पवजबा द कौमी इक़्तिसादी पराख्तिया सरसरा मकामी टोलने हम व द उमूमी 4 साल 18 से 22 थे, उसमें हम सर्दमैरी का शिकार होके हमारी इकॉनमी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम किस तरीके से अपनी ग्रोथ को 6 और 8% के ऊपर लेकर जाएं। इन हर सूबे के अंदर एक सेंटर कायम किया जाएगा, उस सूबे की ग्रोथ के हवाले से रिसर्च करें, किस तरीके से कोलेशन बना सकते हैं उस ग्रोथ की पुष्ट के ऊपर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की, कि अब हमें सबको साथ लेकर चलना है। डॉक्टर आफिया सदीकी को डॉक्टर फौजिया सदीकी द खारजा वजारत द अदम ताउन खिलाफ अदालत ता रुजू करे दा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मीडिया सर खबरों के डॉक्टर फौजिया सदीकी वेल अदालत की दरख्वास्त दायरवल लपारा रागली वा द अदालत दा हुक्म हो कचरी द बहरनो चारो वजारत ताउन न कवी नो अदालत ती खबर क्लशी। डॉक्टर फौजिया सदीकी वेल अगस्त पवमा अतमा और नहम नेटा आफिया सदीकी सर मुलाकात लपारा तली हो उस वर्ता द मुलाकात इजाज़त न मिलावीगी। द अमरीकी द बहरनो चारो वजारत मौक़िफ़ ते ची पाकिस्तान द मुलाकात लपारा हिस पैगाम न देरा ले गले। डॉक्टर फौजिया सदीकी ज़्यादा कड़ी दा ची द बहरनो चारो वजारत सरा हगा द दस्तावेज़ात मौजूद दी कम ची मुकदमा मखपौड़ान दी बोतलेशी खो खारिजा वजारत मंगला हक दस्तावेज़ात न राकवी जमंगा टिकटुना और दो वकीलानो फीसुना ज़ाय की। द अवामी नेशनल पार्टी द खैबर पख्तूनख्वा सदर एमल वली खान वाई द वाकमन इतिहाद डलो सरा इंतखाबी इतिहाद इम्कानात ढेर कम दी। एमल वली खान द नहे पौरस पयो बयान की द PDM पर फैसलो द तहफ़्फ़ुज़ातो इज़हार उकरो हगवेल खैबर पख्तूनख्वा के द निगरान हुकूमत कारकर्दगी सखा मुतमईन न दे। एमल वली खान वेल मौलाना फजलुर रहमान ते वेली दी ची खैबर पख्तूनख्वा के ची सरवान दी दागा द बदनामे सबब गर्जी हगवेल द गवर्नर गुलाम अली कारून सखा खलक खबर दी और बैसुना पे कीगी। द ANP मशर हुई मां मौलाना फजलुर रहमान तवेली दी द निगरान हुकूमत पालिसुल अमला इत्तेहाद ता खतर दे। द खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर गुलाम अली इस्लामाबाद के द खजाने वजीर इसाक डार सरा द सूबे पर माली मसलो खबर कड़ी दी। वजारती खजाना वेल मुलाकात की द सूबे द तरक्याती मनसूबों पकार हम खबरें तुरशवी दी। द वजारती खजाना यो बयान वाई गवर्नर इक़्तिसादी कौंसिल के द खैबर पख्तूनख्वा मनसूबों पर हिमायत द वजीर खजाना मनन वकड़ा। द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन मशर परवेज़ खटक द सियासी मशवरों पत्रस के द जमीयत उलमा इस्लाम सीन मशर मौलाना हमीदुल हक सरा मुलाकात खड़े दी। द JUI सीन पयो बयान की वेली शवी मुलाकात के द मुल्क पर मजमूई सियासी सूरत हाल द नज़र तबादला उशवा। परवेज़ खटक मुलाकात लपारा अकोड़ा खटक के जामिया दारुल उलूम हकानियत तवरगलियो खागली खटक तेरा म्याश द PTI जिनी मशरानो सरा पगड़ा नवे डला ऐलान करा। द JUI सीन द बयान तरमखा परवेज़ खटक हुए च द मुलाकातों सिलसिला बाद जारी हुई पदे मौका हामिदुल हक हुए च द मुल्क सालमियत लपारे उड़ान दे कुर्बाने वरकड़ी और दा कारबा जारी उसाती। बयान की ज़्यादा शवे यवम म्याश के द मुख्तलिफ सियासी जुमातों मरकजी और सूबाई मशरानों मौलाना हामिदुल हक सरा राबिते कड़ी दी खबरों के पर सियासी हालातों और आतलून के इंतखाबातों बांधे मशवरे शवी दी।
पेखावर हाई कोर्ट की द PTI यो मशर अली मोहम्मद खान द केसुनो तफसीलात वर्कुलो दरख्वास्त बांधे समाज शवे दे द पेखावर हाई कोर्ट द जस्टिस नईम अनवर और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल दो कसीजा बेंच द मुकदमे और द नौकड़ा د درخواست کوونکي وکیل عدالت ته ویل د تفتیش تفصیلات تر اوسه نه دي وړاندې کړی شوي. علي محمد خان د جولای په 15مه خوشي شوی و نو ډي سي مردان هغه په دریم MPO ونیو. هغه هاي کورټ ته د علي محمد خان په ضمانت د خوشي کولو حکم وکړو او ډیپټي کمشنر یې طلب کړی دی. د درخواست کوونکي وکیل عدالت څخه غوښتنه وکړه چې کیس ته هم هغه بینچ ته وسپارل شي. په دې موقع AG عامر جاوید عدالت ته وویل چې درخواست کوونکي علي محمد خان په ضمانت خوشي شوی دی. په جواب کې د پیښور هاي کورټ جسټس نعیم انور ویلي دی چې درخواست کوونکي په ضمانت خوشي شوی دی. اوس په مقدمه کې څه نشته. که تاسو وایئ نو موږ به کیس هم هغې بینچ ته وسپارو. د پیښور هاي کورټ د علي محمد خان کیس سماعت د جسټس اجاز انور په مشرۍ کې بینچ ته د سپارلو هدایت جاری کړل او اورېدنه یې ځنډولې ده. د پیښور په بډبیر علاقه کې پولیسو موبایل باندې د حمله مقدمه CTD پولیس سټیشن کې درج کړل شوې ده. د SHO وډابیر پولیس سټیشن په شکایت د نامعلومه ترهګرو په ضد مقدمه درج کړل شوې ده. د مقدمې د متن تر مخه ترهګرو په کوهاټ روډ باندې د پولیس موبایل باندې ډزې کړې وې. په ډزو کې یو پولیس شهید او 2 جوبل شول. یاد دی چې د اگست په 6مه نیټه په بودابیر کې د پولیسو په یو موبایل د ډزو پیښه شوې وه. خبرونه نور هم لرو خو وخت شوی د یو لنډې شاندمې هم پښتون سره اوسئ. بلیټن کې یو واری بیا هرکلی اوس خبر شامل او پیښور د خیبر پښتونخوا تر ټولو لویه او چترال د ټولو وړه ضلع جوړه شوې ده. د نوې سرشمیرنې له مخې د خیبر پښتونخوا د 8 ضلعو آبادي د 15 لکونه کمه شوې ده. پیښور د خیبر پښتونخوا تر ټولو لویه ضلع شوه چې د شاوخوا 2.5 لکه آبادي لري. مردان د 22 لکه 15 زره آبادۍ سره په دویم او سوات د خواوشا 26 لکه آبادۍ سره په دریم نمبر لویه ضلع ده. بلخوا صوابۍ ضلع خواوشا 18 لکه DI خان او چارسده خواوشا 18 لکه آبادي لري. مردم شماري ریپورت تر مخه د مانسری او نوخار آبادي خواوشا 18 لکه او د دیر آبادي خواوشا 14 لکو ته رسیدلې ده. د پیښور انسټیټیوټ اف کارډیالوژي کې د صحت کارت باندې د زړه د سرجرۍ ځنډولو په معامله د صحت نگران مشیر بیان مخې ته راغلی. د صحت نگران مشیر دا خبر رد کړي او ترجمان د پریس بیان جاری کولو نه منع کړی دی. د ریاض انور په وینا PIC د فند جاری کول ځنډواله خو د منفي بیانونو نه ډډه کول پکار وو. د دې معاملې پلټنو لپاره د اډیشنل سیکریټري صحت په مشرۍ 3 کسیزه کمیټي جوړه کړل شوې ده. د صحت محکمې لخوا جاری شوی اعلامیې له مخې د هسپتال PROs ته هم د هر قسمه خبر ورکولو نه وړاندې به د متعلقه مشر نه اجازت لازمي اخلي. د نوخار تحصیل په بۍ کې یو غمجنه پیښه رامنځته شوې ده. د جبه ډیم څخه د 2 ماشومانو جسدونه راوویستل شول. دواړه ماشومان ګل په ورځ په ډیم کې د لامبلو په مهال ډوب شوي. تفصیلاتو مطابق 2 ماشومان پرون په جبه ډیم کې د لامبو په مهال ډوب شول. د ریسکیو عملیاتو په نتیجه کې د دواړو ماشومانو جسدونه د ډیم څخه راایستل شوي دي. د ځایي پولیسو په وینا د ماشومانو مړي روغتون ته تر لیږلو وروسته وارثانو ته سپارل شوي دي. مالاکنډ کې د سیلې او طوفان لوجې د دیوالونو غورځېدو لوجې 3 ماشومان مړه او 100 ماشومان سخت ژوبل شوي دي. د مالاکنډ ضلع په درګۍ تحصیل کې دغه غمجنه پیښه هغه وخت رامخې ته شوه کله چې د سخت طوفان او باران لوجې چت او دیوالونه راپرېوتو. پیښه کې 3 ماشومان په مخه مړه او 4 ماشومان په ژوبل حالات کې درګۍ هسپتال ته منتقل کړل شوي چې عمرونه یې د 4 او 10 کالو پورې دي. په ټپیانو کې د 2 ماشومانو حالات نازک ښودل کېږي. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی خلاف د عدم اعتماد په ووٹ د پارلیمنٹ په لاندینی مجلس لوک سبھا کې بحث شروع شو. د بحث په آغاز کې د بھارتیہ جنتا پارټۍ رکن پارلیمنٹ ویل چې د وزیر اعظم خیال دی چې دا عدم اعتماد دغه خلاف نه دی بلکې په اپوزیشن د اعتماد یا عدم اعتماد ووټ دی.
هغه د کانګرس پارټۍ په مشرۍ او د اپوزیشن په لیډرې سونیا ګاندھی الزام ولګو چې هغه د خپل زوی راهول ګاندھی او د خپل زوم یعنی د خپل لور پریانکا ګاندھی د خاوند لپاره د لار هوارولو کوشش کوي. حزب اختلاف د وزیر اعظم نریندر مودي خلاف د عدم اعتماد تحریک په شمال ختیځ ریاست منیپور کې د مخ په زیاتې نسلی فساداتو په مقابل کې د خاموشه پاتې کېدو په الزام وړاندې کړی دی. وړاندې کوو د لوبو حال. پاکستان ایشین هاکی چیمپئنز ټرافي کې لومړۍ کامیابي ترلاسه کړې ده. همدې سره د قامي ټیم سیمی فائنل ته د رسیدو هیلې هم پاتې شوې دي. د بهارت په چینی ښار کې روان د دې ایونت په مهم میچ کې قامي ټیم د چین لوبډلې ته د یو په مقابله کې 2 ګولونو سره ماتې ورکړې. قامي ټیم تر دې دمه په 4 میچونو کې د یو بریا 2 ډرا او یو ماتې سره په پوینټس ټیبل 4م نمبر موجود دی. قامي هاکی ټیم با سبا د ګروپ اخري میچ خپل روایتي حریف بهارت سره لوبوي. دغه مهم میچ کې بعد د بریا په صورت کې با پاکستان د ایونت سیمی فائنل ته کوالیفای کوي. کچېرې پاکستان ماتې وخوري او جاپان د چین نه وکټې وګټي نو جاپان به هم 15 نیمې ترلاسه کړي. په دې صورت کې بعد د سیمی فائنل فیصله د ګول او صد باندې کیږي. موسم خبر شاملو د موسمیاتو محکمې ویلي دي چې راتلونکي 4 غنټو دوران په ملک کې په زیاتره سیمو کې به موسم ګرم او وچ وي. د دوران په آزاد کشمیر، پټوهار، بالای پنجاب او ګلګت بلتستان په ځینې ځایونو د باران امکان څرګند شوی دی. د موسمیاتو محکمه وايي د مالاکنډ، مردان، بنو، پیښور، کرک، سوات، دیر او کرم په شمول د خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې هم تیزو هواګانو او پړک پوک سره د باران امکان دی. تیر شوه ورځ دوران هم د ملک په زیاتره برخو کې موسم ګرم او وچ پاتې شوی، ولی په کشمیر، بالای خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان کې په ځینې ځایونو باران ریکارډ شوی. دا تر دې دمه مهم خبرونه. نور خبرونه اپډیټس لپاره زموږ سوشل میډیا باندې کتل مه هېروئ. د الله پامان.